السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو ستاسو ورور احسان الله سراج یم. ملګرو ما په یوټیوب کې ویډیو اپلوډ کړی و چې د ډیرو ملګرو خوښه هم سوله او زیات ملګرو د دې استعمال هم وکړي. نو دغه د پیسپونه وی پی ان چې دی د وایبر بیا به موږ عمومي ته په اړولې نو بیا به برکات هم کوو. موږ به 1 جی بي 15 افغانۍ ورته پاله کړی به 2 جی بي په 9 افغانۍ پاله کړل چې بیا به خلاصېدل نو دومره برکات به کوي. نو نور دغه وی پی ان کار نه کوي د افغان به سیم دغه د وایبر د امبیانو سره. ځکه ما د کمپنۍ سره په ډېر معلومات هم کړی دي. هغوی وایي چې دا مخکینی دغه کسانو چې دغه امبیانې استعمالولې نو دغه بندیز موږ پر ولګوي چې دا وی پی ان به نور کار نه کوي. نو دوستانو مخکینی ما ویډیوګانې په یوټیوب کې شته که چېرې تاسو هغه کتلي وي یا تاسو دا امبیانې پاله کوئ او بیا وایي چې دا کار نه کوي دا دروغ دی یا داسې دوکه ده. نو دوستانو دا مخکې کار کوئ خو اوس یې کار پرېښی دی. ځکه که چېرې دغه امبیانې خو هم برکات کوي هم ټول کسان دغو ته راواوښتل دغه وړاندیز ته. نو په دې خاطر نور هغه وړاندیز دغه وی پی ان چې دی دا کار نه کوي دا د پیسپون اپلیکیشن کار نه کوي د دې امبیانو سره نور هیڅ نه وصل کېږي. نو دوستانو هیله کوم نور دغه ویډیو د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ ترڅو پر ټول ملګري دغه ویډیو وګوري او په دې هکله معلومات ترلاسه کړي چې آیا دغه وی پی ان نور کار کوي یا نه کوي. نو دوستانو دا وی پی ان نور کار نه کوي لکه څنګه تاسو پر سکرین صفحه باندې ګورئ دغه رقم وی پی ان پخوا کار کوي په اتصالات کې کار کوي پرې کار کوي. نو هغه په اتصالات کې هم کار پرې شو دا چې اوس په افغان به سیم کې هم کار پرې شو په روشن کې کار کوي هغه نور وی پی ان دي. انشاءالله زه به تاسو ته ویډیوګانې هم راوړم. نو دوستانو ستاسو څخه یوه هیله دا ده چې دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې هم دغه در سره نشر کړئ تر خپل ملګرو پورې چې دا ویډیوګانې ملګري وګوري چې دغه معلومات ترلاسه کړي چې دا وی پی ان نور کار کوي که نه کوي. او بله خبره دا ملګرو د افغان به سیم لپاره خو پرې وی پی ان نه و نو دغه وی پی ان چې ما ملګرو غوښتنه کول نو ما دغه وی پی ان ورته چمتو کړي. خو دا دی چې اوس یې کار پرېښود نو انشاءالله زه په دې برابر نور هم کار وکړم. که چیرې داسې ویډیوګانې وي معلومداره ویډیوګانې وي چې کار کوي افغان به سیم ته انشاءالله زه به تاسو ته راوړم. خو اوس یوازې چې کار کوي په روشن کې کار کوي وی پی ان نو معلومه نه ده چې آیا هغه به څه وخت پورې به خلاص وي او تر څه وخت پورې به دغه پر مخ بند شي لکه څنګه چې په اتصالات او په افغان به سیم کې بند شول نو شاید دا رقم یو ورځ په روشن کې هم دا وړاندیز چې دی دغه وی پی ان بند شي. خو د فلحال دپاره په روشن کې دغه وی پی ان کار کوي دا نه بل وی پی ان دی. انشاءالله زه په روان روز کې تاسو ته ویډیوګانې پر جوړې کړم دا چې زه اوس روشن سیمې کارت نه لرم نو په دې خاطر مې ویډیو نه درته جوړه کړې. نو دوستانو دا ویډیو د خپل ملګرو سره نشر کړئ ملګرو پرې ورسوي تر څو پورې دغه وی پی ان نور کار نه کوي. ملګرو چینل در سره سبسکرایب کړئ. ښې چارې د خدای په امان.